د الله لحاظ ساتل په دې کې به یو واقعه بیان کوم او ډېره خوندوره واقعه ده او ما په دې باندې یو مستقل درس هم کړی دی مستقل په دې باندې قصه د هغه درې کسانو ابو هریره رضی الله عنه نقل کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه د کومو درې کسانو بارک الله فیک درې کسان ګوره حدیثونو کې ګوره په یوسو ځایونو کې درې کسان واقع راغلی دا درې ډایرکټ تاسو وایي چې غار کې چې ختي خو مناسب د موقع مناسب ماشاءالله دې ملګري ورته سوچ لاړ او هغه د برګي مرض والا او گنجې او ډول رسول صلی الله علیه وسلم اراد الله ان يبتليهم الله په دوی امتحان راوستو دې ته وکړي دا بني اسرائیل وکړو فبعث الیهم ملکا الله یو ملائکو کې یو ملک راولېږو خو د انسان په شکل کې دوی نه پیژند نو اول هغه په ابرس پسې ورغی هغه چا باندې چې برګې مرض نو دوی ته ستا څه شی خوښ دی هغه ته څه شی مې خوښ دی لون حسن وجلد حسن ښایسته رنګ او ښایسته سرمن نو هغه په لاس راښکودو نو د څه د لاسې چې خلکو دنه کرکه کول هغه ته ختم شو الله ولا ښایسته رنګ ورکړو بیا ورته ویل چې په مال کې د کم مال خوښ دی نو هغه ورته ویل اوښان مې ډېر خوښ دي نو فاعطي ناقة عشرا نو اوښان وله ورکړی شو او هغه هم د لسو میاشتو بلار به او ورته وی بارک الله لک فیها اوښه ورته میلاو شوه هغه هم بلار به او دعا یې ورته مو وکړه ولاړ او سړی خم شو لاړ په هغه گنجي پسې فات الاقرع وی څه شی دې خوښ دی هغه وی شعر حسن نن سبا پسې خلک لیوني دي اپریشنونه او رنګونه او مشورې او تپوسونه او دا ګیره به داسې صفه ووي د نایي په چاپ کې پرېږدي چې تپوس یې مه کوه خو دا غم ورسره دی ښه بعضو سره څه غم دی لکه ویښته ښه برابر دي خو دې کې لږ کم شوي دي لږ نو دا غم ورسره دی چې لکه دلته لږ معمولي کم شوي دي هر سړی دا غواړي چې ویښته زما ښایسته وي دا زه هم غواړم ته هم غواړي خو ډېر اهتمام کول دا د زنانو عادت دی ډېر اهتمام کول دا د زنانو عادت دی د سړو اهتمام دغه حده پورې دی منګزي پکې وواله تیل پې ولګول کله نه کله چې ښایي ښه شیمپو یې وله راوړو څه خبره نه ده غواړي دا چې ویښته یې مزداري نه ولیږي دا د انسان فطرت دی خوښوي خو دې نه اخوا اهتمام او د دې په باره کې سهار ماښام ټول غم نو دا عادت ته چا دی عادت ته ښځو دی عادت ته سړو څه دی د ګیرې ډېر اهتمام کول ځکه چې دا په دې باندې ته مخامخ کېږي سړي ته واجهه کې څه راځي ته چې سړي سره میلاو شي اول چې په تا نظر ولګي څه یې دی په ګیره نظر پرېوځي که نه دغه ټوله اصل موضوع د بنیادي د دې اهتمام نو دلته اوس دا ملک په ملایکو کې چې راغلی د هغه وایي ستا څه شی خوښ د هغه ویښته مې خوښ دی ښایسته ویښته خو د داسې ګنجی نه دی د هغه مرض چې هغه چې بلکل پې ویښته نه وي یو داسې هغه پیدایشي چې په سر یې یو ویښته هم دی وی لاس یې پرې راښکودو بس الله د هغه نه هغه څه لرې کړو د څه د لاسې چې د خلکو بدي شو ښایسته ویښته ورته میلاو شو بیا ورته وي په مال کې د څه شی ډېر خوښ ته وي غواګانې مې ډېرې خوښې دي فاعطي بقرة حامله غوا یې وله ورکړه او هغه هم بلار او بیا دعا وکړه چې الله دې پکې برکت واچوي لاړ په ړوند پسې وي ستا څه شی خوښ دی هغه وایي زما دغه خوښ دی چې الله زما دا نظر ما له راکړي او زه دا خلک ویرم بس الله وله نظر ورکړو بیا ورته کم مال دی ډېر خوښ دی زما دا ګډې ویزې ډېرې خوښې دي فاعطي شاة والده یو ګډه بلار به او ته میلاو شو فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل
ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. داغه داغه بچیو زم بچیو دلتم بچی پورا یعنی علاقه کندکونه جوړ شو. داغه یو سره وخان د بل سره غواګانی او بل سره بیزی ګړي دي سره د خسته رنګه خسته ویخته او سترګې نظر واپس کېد. بیا سوق بعد الله امتحان دي سعودي ګوره سوچ کوي خپل ځان تم ګوره دا په موږ باندې چې غریبي ده دا امتحان دی، دا په موږ چې مالداري ده دا امتحان دی، دا روغ صحت امتحان دی، دا بیماری امتحان دی، بچی کېدل نه کېدل دواړه امتحان دی. سخت تکلیف خوشحالي راحت جړه خندا دا ټول امتحانونه دي. ګوره څه وخت بعد پسې بیا راغی خو هغه برګي پسې لاړ فی صورته، هغه د برګي په هغه شکل کې پسې لاړ، یعنی داسې کس پسې لاړ چې هغه باندې څه چلې برګی مرض دی. ورته وی رجل مسکین غریب سړی یم قد انقطعت بی الجبال فی سفر، او په دې غرونو باندې راوړېدلی یم او دا اوږدې سفرونه مې کړي څه چې را سره و هغه رانه ختم شوي په سفر کې. فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بک، نو زی ته رسول زما په الله دي او د هغې نه بعد بیا په تا دي. او دا هغه الله په نوم د نه سوال کوم وایي دا ښایسته رنګ یې چېرې در کړی دی او دا ښایسته سرمنې در کړې ده او دا دومره مال یې دله در کړي دی او صرف یو اوښ راله راکړه ډېر څه نه، یو اوښ تاسو خو ډېر شوي دي. اتبلغ به فی سفري، نو زه به خپل ځای ته ورسم. هغه ورته الحقوق کثیره، په موږ باندې د خلکو ډېر حقونه دي، یوازې ته خو نه یې. دا ډېره ګډه وډه خبره ده چې سړی غریب ته کوي. نه یې ورکوې نه یې ورکوه، سړی ښایسته جواب ورکوي. زه الله دې مل شه، الله دې ستا مرسته وکړي، فی الحال ما سره نشتي، بیا ما ته څه مسله ده، زموږ ته ځانله واړه ناستې ده، کافر واړه دي پښتنو خبره، څه موخان دي مړېږي نه. بلکل تی دې دومره نه فارغه کېږي چې 10 روپۍ یو غریب له ورکړي، یو 50 روپۍ بل چا له ورکړي. دغه پرېږده غریب له ورکړه، په ځار یې غریب دي چې لګولی. ته به وایي چې سهار ماښام د ده ښځه او بچي څه کوي؟ شخون وایي، بس سهار ماښام شخون وایي او د مار په شانې خوله وازه کړي او دی ورته وراچوي او دی ورته وراچوي. دا موږ کیسه دومره ګرانه کړې ده، دومره ګرانه نه ده، ګورې دومره ګرانه نه ده، خو ما ورته لږ نه هیرس هم د حد نه زیات کړی دی. که نور حالت الحمدلله ښه برابر دي او کم نعمتونه چې الله موږ له راکړي د ډېرو بندګانو له نه دي ورکړي. دې حقوق یې ډېر دي او دغه هغه ورته یې وایي کأني اعرفک، داسې ښکاري لکه زه چې تا پېژنم وایي. دا ګورې د سپکو د اصیل هم دلته پته لګي، زه دې پېژنم. تا هغه برګی نه یې خلکو چې به دله کرکه کوله او فقیرن غریب سړی وي او الله دله دا هر څه در کړي، هغه ورته نه وي خطا شوی. انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، دا مال خو ما ته د نیکونو نه پاتې شوی دی، ته به کوم ځای کې لګیایي او برګی یې چا ته ووایې. دا لحاظ د الله نشته ها، یعنې ولې هغه الله تا ته نه ګوري؟ کم الله چې ته برګی پیدا کړی وي بیا یې دله ښایسته رنګ درکو، اوس هم ستا دا خبرې اوري، دا مال یې درکو او دی وایي نه دا د پلار نیکه طرف نه دی. دا قصه مې دې دپاره بیانول، الله لحاظ یې ونه کړو. هغه ورته وایي ان کنت کاذبا، که ته دروغجن یې فصیرک الله الی ما کنت، الله دې هغه زوړ حال ته بیا راوله. بیا په هغه ګنجي پسې ورغی هغه صورت کې هغه شان یې ورته ووایي او هغه ول هغه شان جواب ورکړو چې دا تودې دغه ویښته خو زموږ د پخوانه داسې مزدار دي، مال زموږ پلار نیکه مالداره خلکو جیداد والا وو، هغو نه موږ ته پاتې شوي دي او په موږ باندې ځان له ډېر حقونه دي، ته پکې له ماله پکې وغواړه که. نو هغه ورته ان کنت کاذبا فصیرک الله الی ما کنت، که ته دروغجن یې نو الله دې حقه شان که.
په غړون پسې ورغی ما که د هغه په شکل کې نو ته رجل مسکین وابن سبیل غریب هم یم او مسافر هم یم دوه مسلې دي او انقطعت بي الحبال في سفري او په ما باندې چې دی نو سفر چې څه اسباب را سره هغه ټول رانه ګډوډ شوي دي ختم شوي دي نو په الله به شي او په تا به شي په الله به شي بیا به په تا شي زما رسول هغه الله په نوم دنه سوال کوم چې دا سترګې دله درکړي دي غواړم دنه شاتن اتبلغ بها فی سفري یو ګډه چې زه بیا خپل ځي ته ورسم نو هغو ته یې خبرې ته غوږ کېده قد كنت اعمى فرد الله الي بصري ته چې زما دا سترګې نه ګورې زړونه مې مخکې دا خو الله دا سترګې را کړي د مال فخذ ما شئت ودع ما شئت او ګډه ګډه نه دا مال چې څومره ټول الله را کړی زه غریب فقیر سړی وم چې څه دې زړه غواړي هغه ترې واله او چې کوم دې نه وي خو حقه پرېږده فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل نن زما دی په الله باندې قسمي چې د کوم رب نوم دې راته اخیستی دی که نه چې زه دې نن د سره نه منع کوم چې څه دې خوښ یې هغه بهالې او چې څومره دې خوښ یې هغه بهالې دا مال دی د الله زه ومه زه ستا په شان وم مخکې دا د الله لحاظ ساتونکی اصیل مؤمن دی اوقات ورته خپل یاد دی خپل حقیقت ورته یاد دی چې زه کمزوری بنده د الله او لحاظ یې د الله وکړه چې الله معیني زه څنګه منکر شم د هغه رب د نعمتونو نه چې هغه په هغه وخت کې م زرېدم اوس مې ویني او بیا به مې ویني